د کورونا وایرس لپاره تر ټولو خوندي ځای کوم دی؟ دا چې د کورونا وایرس د لومړی ځل لپاره د چین هیواد څخه خپور شو او په ډیر تیزۍ سره د نړۍ ډیرو هیوادونو ته ورسید او په اوس وخت کې د نړۍ زیاتره پرمختللي هیوادونه د ډیر سخت ناورین سره مخامخ کړي دي او په نړۍ کې ډیر کم ځایونه دي چې د کورونا وایرس څخه خوندي پاتې شوي دي. دا چې د کورونا وایرس تر ټولو خوندي ځای کوم دی دا هر څه په همدې ویډیو کې را سره وګورئ. خو تر هر څه دمخه که تاسو زما یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو تر هر څه دمخه زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ترڅو ورته معلوماتي ویډیوګانې په راتلونکي کې ترلاسه کړئ. د کورونا وایرس څخه تر ټولو خوندي ځای کوم دی؟ د نړۍ څخه د باندې د ژوند یو ځای لټونه له پخوا د انسانانو یوه هیله وه. اوس په دې هکله ډېر عملي قدمونه پورته شوي دي خو په داسې حال کې چې نن سبا نړۍ د نوي کورونا وایرس د غضب سره مخ ده. اوس په عاجل ډول داسې یو ځای په کار دی چې د دې وایرس ورتلل اسانه کار نه وي. اوس په شپږو لویو وچو او 153 هیوادونو کې دا نوی کورونا وایرس لیدل شوی دی. په نړۍ کې نور د وایرس څخه خوندي ځای پیدا کول واقعا هم ګران شوي دي. نو څېړونکو هم دا فکر وکړ چې له دنیا بهر د یو مناسب ځای پیدا کول نو اوس اړین شوي دي. څېړونکي وایي د نوي کورونا څخه د خلاصون لپاره اوس تر ټولو خوندي ځای نړیوال خلایي سټیشن یا ISS دی. د کولراډو پوهنتون د خلایي ټکنالوژۍ په برخه کې دنده لرونکي څېړونکي لیویس زیا وایي چې د کورونا وایرس څخه د خلاصون تر ټولو خوندي ځای نړیوال خلایي سټیشن دی. ناسا یا د امریکا د ملي خلایي ایجنسۍ هر ځل مخکې له دې چې خپل کسان نړیوال خلایي سټیشن او یا خلا ته ولیږي لومړی یې کرنټین کوي چې د کومې ناروغۍ علامه لري که نه چې نورو کارکوونکو روغتیا په خطر کې وانه چوي. د بلې خوا بیا ناسا د نوي کورونا وایرس د ویرې له کبله سپوږمۍ ته د انسان لرونکي بیړۍ ارټمیس کارونه هم وځنډول. د ناسا یو لوړپوړي چارواکي جیم بریډنسټین رسنیو ته په خبرو کې وویل د اوس لپاره مو د کورونا وایرس د خورېدو د ویرې له کبله د ارټمیس د خلایي بیړۍ د جوړولو او ازمویلو چارو ځنډولې دي. په نوي اورلانس کې مو هم د خلایي څېړنو او بیړۍ جوړولو مرکز اوس لپاره بند کړی دی. تر دې وړاندې ناسا د خپلو دوو ټیټرودبا مامورینو د نوي کورونا وایرس څخه د تشخیص خبر ورکړی و. ناسا په خپله اعلامیه کې ویلي و چې دوه ټیټرودبا مامورین یې د نوي کورونا وایرس په ناروغۍ مبتلا شوي دي چې اوس د دوی تداوي پیل شوي ده او په نږدې راتلونکي کې به د دوی په هکله ښه خبرونه خپاره شي. د نوي کورونا وایرس له کبله د نړۍ په سراسر کې ټول اقتصادي او ټولنیز سیستمونه د ماتې سره مخامخ شوي دي. په ځینو هیوادونو کې کورونا کنټرول شوی دی. په چین، لویدیځه کوریا او سنګاپور کې دغه وایرس اوس مهار شوی دی خو د ایران، ایټالیا او هسپانیې غوندې هیوادونه دا وایرس بیا د کنټرول څخه وتلی دی. په ایټالیا کې حکومت امر کړی چې بدون د ستراتیژیک اهمیت پرته نور ټولې تولیدي فابریکې او کارځایونه د وتړل شي. د نوي کورونا وایرس د خپروي او تلفاتو په هکله د وروستۍ دقیقې شمیرې ښیي چې دغه وایرس اوس 3,08,692 کسانو ته سرایت کړی دی چې 14,001 کسان یې وژلي دي او 15,940 کسانو بیرته شفا موندلې ده. د چین وروسته اوس تر ټولو ډیر متاثر هیواد ایټالیا دی. د ایټالیا وروسته د امریکا متحده ایالات، هسپانیا او ایران تر ټولو ډیر متضرر هیوادونه دي.